هغوی عیسی لوی کاهن ته بوتو او هلته مشران کاهنان، قومي مشران او د شریعت عالمان سره راټول شوي وو. پطرس د لوی کاهن تر حویلۍ پورې د هغه پسې شاته روانو او دننه ورغی او هلته د ساتونکو سره کېناست او ورته یې ځان تودولو. مشرانو کاهنانو او ټولو شورا هڅه کوله چې د عیسی په خلاف کوم ثبوت پیدا کړي تر څو هغه ووژل شي، خو هغوی کوم ثبوت پیدا نه کړ. ډیرو خلکو د هغه په خلاف په دروغو شاهدي ورکړه، خو د هغوی شهادت د یو بل سره یو شان نه و. بیا ځینې خلک پاڅېدل او د هغه په خلاف یې داسې د دروغو شاهدي ورکړه. موږ د هغه د خولې نه واورېدل چې وی ویل زه به دا د خدای کور چې د انسانانو په لاس جوړ شوی دی ورانوم او په 3 ورځو کې به بل داسې کور جوړ کړم چې هغه به د انسانانو په لاسونو نه وي جوړ شوی. خو بیا هم د دې خلکو شاهدي سره یو شان نه وه. بیا لوی کاهن د هغوی ټولو په مخ کې ودرېده او د عیسی څخه یې پوښتنه وکړه، آیا ته دې تورونو ته چې هغوی در باندې لګوي ځواب نه ورکوي؟ خو عیسی غلی پاتې شو او هیڅ ځواب یې ورنه کړ. یو ځل بیا لوی کاهن ترې پوښتنه وکړه، آیا ته مسیح د مبارک خدای زوی؟ عیسی وویل، هو زه یم، او تاسو به د انسان زوی ووینئ چې د مطلق قادر خدای ښي لاسته به ناست وي او د اسمان په وریځو کې به را روان وي. لوی کاهن خپل کالي وشکول او وی ویل، موږ نورو شاهدانو ته څه اړتیا لرو؟ تاسو دا کفر ویل واورېدل، ستاسو پرېکړه څه ده؟ نو هغوی ټولو هغه محکوم کړ او وی ویل چې هغه د مرګ لایق دی. ځینو خلکو ورباندې لاړې ورته کړې او سترګې ورته وتړلې او په سوکان یې واهه او ورته ویل یې، اوس له غیب ووایه چې ته چا ووهلې؟ بیا ساتونکو هغه ونیو او ویې واهه. په دې وخت کې پطرس لاندې په حویلۍ کې و چې د لوی کاهن یوه وینځه راغله او ویې لیدل چې پطرس اورته خپل ځان تودوي. نو هغې ورته په ځیر سره وکتل او وی ویل، ته هم د عیسی ناصري سره وې. خو هغه منکر شو او وی ویل، زه هغه نه پیژنم او نه پوهېږم چې ته څه وایې. بیا هغه د باندې دالان ته ووت او په هماغه وخت کې چرګ اذان وکړ. هغې وینځي پطرس هلته ولید او په هغه ځای کې ولاړو خلکو ته یې بیا وویل، دا هم د هغوی د ډلې څخه دی. خو پطرس بیا منکر شو. لږه شیبه وروسته حاضرو خلکو یو ځل بیا پطرس ته وویل، بې له شکه چې ته د هغوی د ډلې څخه یې، ځکه چې ته هم جلیلي یې. خو پطرس قسم وخوړ، که زه دروغ ووایم نو په ما دې د خدای لعنت وي. تاسو چې د کوم سړي په هکله خبرې کوئ زه هغه نه پیژنم. او سم د لاسه د دوهم ځل دپاره چرګ اذان وکړ او پطرس ته ور په یاد شول چې عیسی ورته ویلي وو مخکې له دې چې چرګ 2 ځلې اذان وکړي نو ته به 3 ځلې ووایې چې زه هغه نه پیژنم. د هغه زړه مات شو او په ژړا شو.